Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir official Zim Stas or Stas mentor Muhammad Amir. Just students نن lecture کې به مونږه discussion کوو زموږ چې کوم نن کلاس دا مونږه پای کې خبر کوو passing array is an argument to a function. صحیح ده. ګوره زموږ چې کوم previous lecture پای کې مونږه خبر کړی و چې یاره د function نه به مونږ argument چې کوم د constant value as an argument to a function څنګه پاس کوو یا به مونږ چې کوم د variable چې کوم د هغه به argument as an argument د فنکشن نه څنګه پاس کوو نو هغه مونږه په فریوس لیکچر کې ډیسکس کړو صحیح ده په دې لیکچر کې مونږه خبره کوو چې یاره مونږه اره به اوس مونږه د فنکشن نه از ان ارګومنت څنګه پاس کوو د اره خبره وګورئ مونږه د نړۍ لیکچر چې کوم مین کوم پوینټ هغه د اره دی چې مطلب مونږه اوس د فنکشن ارګومنت چې کوم خبره مونږ باندې به اره مونږه څنګه از ان ارګومنت او فنکشن پاس کوو صحیح ده نو سمپل دا لاین خو ختم کوم تاسو چونکی پته ولګي زموږ کلاس سره باره کې دی اوکې نو سمپل اول زموږ سره راغی مین فنکشن صحیح ده په مین فنکشن کې تاسو سمپل یو پروګرام د ویډیو کې تاسو سمپلست پروګرام بالکل رن کوم چې تاسو کوم آیډیا را کوم کنسپټ د هغه کلیر چې څنګه مونږه اره از ان ارګومنت او فنکشن پاس کولای شو صحیح ده او ډیر ایزی پروګرام تاسو ته کوم او دا غینه بعد د ویډیو په اند کې تاسو ته بیا پکچرز در کوم د پروګرام صحیح ده یا تاسو ته داسې پروګرامز در کوم چې هغه بیا تاسو پریکټس کوئ او دا غي کوم آوټپوټ دی هغه تاسو ماته په کمنټ کې بیا شو کوئ صحیح ده نو هغه بدای چې ګوره د دې ویډیو په تر باندې بس تاسو هغه مایند سیټ هغه مایند کلیر شي چې څنګه دا پروسیجر وشو سقي سوا د ټاپک مونږ چې کوم ویل چې څنګه مونږه اره چې کوم دی هغه از ان ارګومنت او فنکشن پاس کولای شو دا سقي سوا پر تاسو کلیر شي بیا تاسو هغه پروګرام زرن کوي نو په دې ټول کوم کنسپټ چې کوم مونږه ډیسکس کوو په دې تاسو ته بالکل یو سترونګ کمانډ هغه حاصل شي صحیح ده نو سمپل څه یو اره چې کوم دی هغه په مین فنکشن کې ډیکلیئر کوم او داغه اره چې کوم ویلیوز دا مونږ د بل فنکشن په ترو یو بل فنکشن ډیکلیئر کو پای برغي آوټپوټ والو او بیا به هغه مونږه دلته دغه فنکشن نو بسو کو دلته چې کوم په مین فنکشن کې کوماره مونږ ډیکلیئر کوو هغه به پاس کو نو سمپل مونږ سو کو پاغه پاسینګ کې پاغه ارګومنت چې مونږه اره سوکو هغه موږ یو از ان ارګومنت د فنکشن نه پاس کوو موږ د نت چونکی ټافیک هم دار صحیح ده نو سمپل څه کوم زه یو انټیجر ټایپ والا یو اره چې کوم د ډیکلیئر کوم لیټس سپوز ار ما ډیکلیئر کو چې دا زما سره چې کوم د لیټس سپوز 5 چې کوم د الیمنټس لپاره یو اره ما ډیکلیئر کو صحیح ده مطلب د جی 5 انډیکس دی یا 5 elements دي نو دا سره د 0 نواله د 4 انډیکس پورې صحیح چونکی اره دی نو اره starts from index 0 so 5 elements mean starts from index 0 to index 4 okay now जसं کومه د دې پارن ټایم کې زوام چې یاره یوزر دي سو کې دی اره تری سو ویلیوز چې کوم دی هغه ور واچي صحیح ده دا غینه مخکې ول د سمپل تاسو ته یو میسج هم هغه چې یوزر ته په سکرین باندې شو کیږي میسج بداسي چې enter values to the array صحیح ده values to the array okay to the array मतलब array ته څه ویلیوز ته څه کاغه پاس کا صحیح ده سمپل بل ته هم زه سلیش ان ولګم چې لګ داسې سپیس پکې کریټ شي اوکې او سمپل دلته بزو اوکې سیمی کالن ها اوس ګور په فار لوپ چې کوم دا ما سٹارټ کو د یو انټیج یو آی چې کوم د ویریبل د ماره 0 نه سٹارټ کو صحیح ده او د دې چې کوم کنډیشن دی کنډیشن بزم چې ار لیس دین اور ایکوال ټو 4 مطلب د 0 ټو 4 پورې دی دا زما سره ټرو کنډیشن چې کله د 0 نه د ساری د 4 نه چې کله بیا زما سره آی غټیږي نو هغه ځکه زما سره کنډیشن فالس شي زمونږ چې کوم فار لوپ دی ټرمینیټ شي اوکې دلته سمپل مونږه انکریمنټیشن کو پلس پلس آی پلس پلس سم ثینک اوکې خا د فار لوپ باډي کې به سمپل سو کوم زبدي اره اف د آی چې کوم دلته مونږ سوي ویلیوز هغه دلته کریټ شي صحیح ده اوکې دا سم کار مونږ سمپل دا مونږ سمپل قصه چې مونږه یو اره چې کوم دی هغه ډیکلیئر کو چې زم سره 5 الیمنټس دي په مونږه سمپل یو میسج شو کو چې را ترې دی اره تاسو کا الیمنټس ته وتا ساين کا ور واچو بیا مونږه تدې فار لوپ فترو باندې سو کول د غاره ته کوم الیمنټس هغه مرته د رن ټایم کې یوزر نو واستل یوزر ته د اره ته سیویلز اساین کړو اوکې شو سمپل از د دې پوری با probably sure چې صداسي کنفیوژن نه بالکل سمپل کار ما وکړو اوس دلته څه کومه دلته زه وایډ ډیټا ټایپ علم وایډ مطلب څه چې مطلب د دې او ته د فنکشن څه ریټرن ویلیوز نشته صحیح ده سره ویلیو نه ریټرن کوي نو ما وایډ وغستو ډیسپلی صحیح ده ډیسپلی یو ډیسپلی مې واسطه ما سو کو دینه زه هم یو اره چې کوم د پاس کوم په ان ام سره صحیح ده ماته یو اره سکو هغه مې د دینه پاس کوم اوکې شو سمپل از دیټ او دا ما سکو ګوره تاسو ته ګوره الریډي فتره چې زموږ سره کوم یوزر ډیفاین فنکشن په هغه زموږ سره داغه 3 مین پارټس د یوزر ډیفاین فنکشن چې اول نه زموږ سره صحیح
فنکشن ډیکلریشن دویم زموږ سره صحیح فنکشن ډیفینیشن لاست کې زموږ سره فنکشن کالینګ فنکشن ډیفینیشن تاسو مالډي دا خبر کړو چې کله موږ خپل فنکشن د مین فنکشن نه مخکې پروګرامینګ کې هغه څه کو ډیکلیئر کوو نو بیا زموږ سره فنکشن ډیکلریشن ته ضرورت نشته ډایرکټ تاسو فنکشن ډیفینیشن لیکلی شئ صحیح ده خو که تاسو فنکشن ډیکلریشن هم ولیکئ نو څه فائدې نشته نه نقصان شته صحیح ده نو زه فنکشن ډیکلریشن نه لیکم زه ډایرکټ څه کوم فنکشن ډیفینیشن لیکم او تاسو ته ما دا هم ویل چې فنکشن ډیفینیشن زموږ سره بیا ټو پارټس دي یو زموږ سره فنکشن یو زموږ سره ډیکلریټري صحیح ده هغه تاسو ته ویل ډیکلریټر څه سره او فنکشن باډي صحیح ده نو ډیکلریټر قسم وکړو فنکشن باډي زموږ سره دا شو زه کومه زه سمپل دلته یو میسج چې کوم دی هغه څه کومه هغه اول فرند کول غواړم چې the values of array are okay دلته سمپل ما دا میسج کو دا می فرند کو دلته به سمپل یو سلیش ان والما دا سی سمپل بدلته هم ولګم سیده سیده خپل لپاره چې د سپیس کریټ شي او زه هم دلته سمپل څه کوم فدی وایډ چې کوم دا فنکشن وا کریټ کو ډیسپلی صحیح ده په دې کې دنه زه فار لوپ علامه دا فار لوپ زموږ سره سمپل هم دا کنډیشن کې مونږ ولګو کوم چې مونږ دلته لګول سمپل به کافي کما دا سی کنټرول سی ان هیر کنټرول وی صحیح ده کنټرول وی او تدې به زه یو داسي اوکې زموږ سره فار لوپ باندې شو صحیح ده اوکې اوس په دې فار لوپ کې سمپل څه کول غواړم چې مسره چې کوم ویلیوز دي هغه به څه کوم هغه بل ته پرینټ کول غواړم کنه سمپل زبر سو کوم دلته به ولیکم ا اف آی صحیح ده مطلب زموږ سره په دې کیس کې زموږ چې کوم اری دی هغه ای دی ا دی سوري ا اری دی کنه موږ به سمپل ا اف آی کوم د زموږ سره به زموږ چې کوم ویلیوز دي هغه موږ څه کو هم پرینټ کول غواړل ته سمپل یو چې کوم د اسکیپ سیکوینس ټی هم واچوم صحیح ده زموږ سره سپیس کریټ کی صحیح ده لګ داسې سپیس کریټ کی چې کوم ویلیوز باندې پرینټ کول غواړو اوس ګوره دا پروګرام زه لګ داسې زوم اوټ کوم تاسو پروګرام ته ګورئ ما تاسو اوس ګورئ موږ سمپل څه وکړو ګوره دلته موږ یو په دې مین فنکشن کې څه وکړو دلته موږ یو اری ډیکلیئر کو چې زموږ سره 5 الیمنټس دي صحیح ده دا اری موږ ډیکلیئر کول ته موږ یو میسج هم پاس کو دی اری ته موږ پرنټ ټایم کې د یوزر نه څه ویلیوز هم واغستې اوکې شو دا غینه بعد زه غواړم چې یاره اوس دی اری ته زموږ سره کوم ویلیوز لړې غری ماته پرنټ شي پروګرام ډېر سمپل پروګرام دی او مقصد تر سمپل پروګرام دار چې څومره سمپلی په اسانه طریقه سره زه کولای شم چې تاسو پوه کړم نو سمپل پروګرام تاسو به ډېر ایزی پوه شئ چې دا څه قصه ده اوکې اوس زه غواړم چې یاره د دې اری د ویلیوز زه پرنټ کوم نو دا ما د ډسپلی یو فنکشن چې کوم دی هغه دلته ډیکلیئر کوم زه هم چې د ډسپلی فنکشن په ترو باندې زه د دې اری د ویلیوز دلته څه کوم د دې په ترو باندې هغه مونږ ډسپلی کوو نو سمپل ما سو کو دلته یو ډسپلی فنکشن کریټ کو ولته یو اری هم ډیکلیئر کو په دې کې د نسې د چې هغه سره نیم ا دی دلته مونږه یو میسج او میسج چې کوم دی یوزر ته فرند کو په سکرین باندې مونږ دلته فار لوپ هم واغستو د فار لوپ کاردار چې زم سره ته دی اری د ویلیو سره هغه ته فرند کوي نو وس په ز په دې مین فنکشن کې داس کار وکم چې دلته به زه ډسپلی فنکشن کال کوم د ډسپلی فنکشن نه به زه د اری پاس کوم چې دا اری کله زه پاس کوم په دې اری به زموږ سره دا کم کار دی دا په دې اری وشي دلته موږ ته میسج شو د اری چې کوم دلته د دې ا دی کنه دلته موږ سره دا از ان ار راشي دا اری به دې چې دلته پاس شي از فنکشن پیرامیټر او ټول چې کوم پروسیجر دی چې کوم زموږ سره د اری نه ویلیوز پرنټ کولو هغه ته پرفارم شي صحیح ده نو سمپل زه کوم دا ا ار ار چې کوم اری دی دا زه د ډسپلی فنکشن نه پاس کوم نو سمپل بل ته زه سمپل کور فنکشن کار زم سره تر سټیپ وکړم سمپل ما ډسپلی ولیکو او دا غینه زه دا ای ار ار چې کوم دی دا به زه پاس کوم صحیح ده کوم اری چې زم سره دلته مونږ ډیکلیئر کړی دی دا به زه پاس کوم نو دا زم سره زمونږ پروګرام شو چې هر دې پروګرام کار زم سره سمپل ان سمپل داو چې دلته مونږ اول د یوزر نه رن ټایمز کې ویلیوز اری ته ورواچلی بیا ما غسکلی پرنټ کړی او دا فرند کول مونږ د یو فنکشن په ترو وکړو کوم چې ډسپلی وس ګوره زموږ سره چې کوم زموږ مین دغه چې یاره فنکشن ارګومنت از ان اری نو ګوره دا دلته موږ سره فنکشن کالینګ په وخت کې د دې کرلی بریس د نه څنګه ګورو کې ته موږ ارګومنت سوی پر تاسو ما ډاری کې الریډي یو کلاس اپلوډ کړل دی د ډیفرنس بټوین پیرامیټر ان ارګومنت نو دلته د اری چې ما کوم پاس کوم دا موږ دلته د فنکشن نه از ان ارګومنت پاس کوم نو زمونږ چې کوم خبره هغه هم دا و چې مونږ د فنکشن نه اری از ان ارګومنت پاس کو نو ګوره تاسو کده چې د ډسپلی زما سره فنکشن دی او دا ای ار ار زما سره اری دی او دا اری ما ته د فنکشن از ان ارګومنت پاس کو نو دغه هم زمونږ نه کلاس او چې څنګه مونږ د فنکشن نه یو اری از ان ارګومنت پاس کولای شو سمپل دا پروګرام تاسو ته رن کوم نو تاسو کته شي دا پروګرام زمونږ رن شو چې پروګرام رن شو مونږ ته میسج دار په سکرین باندې هم شو چې انټر ویلیوز ټو د اری چې مطلب اری ته ویلیوز انټر کا لیٹ سپوز ما ته انټر کو 10 20 30 40 او 50
لیټ سپوز دا ورته ما انټر کړل نو تاسو کتلی شئ ماته لاندې دلته یو میسج شو وایي د ویلیوز اف ارے آر وایي د ارے ته چې کوم ویلیوز تا ورچلي هغه زموږ سره کم دي په 0 انډیکس باندې څه دی 10 دی په 1 انډیکس باندې 20 دی په 2 انډیکس باندې 30 دی په 3 انډیکس باندې 40 دی او په 4 انډیکس باندې سره 50 دی نو ګور دا زموږ سره زموږ غاړېدارې په دې فارم کې موږ ته شو نو دا ګور دا موږ څه وکړو دا موږ داسې کار وکړو چې د ویشه چې موږ ارے از ان آرګومنټ د فنکشن نه پاس کو اوس دا په دې قصه تاسو پوه شئ اوس زه تاسو ته سمپل یو څو پکچرز در کوم چې هغه تاسو څه کوي هغه پروګرامونه تاسو رن کوي د هغې آوټپوټ تاسو چې کوم دی هغه ماته په کمنټ کې وایي او چې دغه پروګرام تاسو نه رن کړی دغه لږ داسې ډیفیکلټ پروګرام تاسو ویلی شئ لږ ډیفیکلټ دی نو مطلب ستاسو انډرسټینډینګ ستاسو لرنینګ پروسیجر ستاسو کریټیکل تھینکینګ اینډ آل ریګارډینګ دیټ به ستاسو برابر شي صحیح ده سو دغه تاسو وګورئ او د ویډیو کتو لپاره یو جهان مننه د لیل لفون کې جناب نو پکچر صحیح نه راځي نو دیټس واي ام ریکارډینګ دیس ویډیو نو اولنې زموږ سره دا پروګرام دی چې رایټ ا پروګرام to find a number and its location in the array using a function صحیح ده دا زموږ سره پروګرام دی چې دا به زموږ سره فایند کوي یو نمبر او د هغې لوکیشن چې په ارې کې دغه نمبر په کوم لوکیشن باندې صحیح د هغې لپاره دا پروګرام دی د دې نه فرست چې کوم دی نیکسټ پارټ هغه پسې دا صحیح دیزې پور دا یو کمپلیټ پروګرام دی صحیح د دیزې پور دا سره یو کمپلیټ پروګرام دی نو تاسو سمپل څه وکئ ته دې نه یو سکرین شاټ داسې والی چې دا زموږ سره اولنی پارټ د تاسو دا پروګرامینګ دا کوډینګ ولیکئ د هغې نه بعد پسې دا پارټ ولیکئ نو ستاسو به پروګرام هغه په هغې باندې چې کوم ایکسپیرینس دی هغه به ستاسو دې ریګارډینګ وشي او کوم چې آوټپوټ هغه ماته بیا کمنټ کړئ صحیح ده نیکسټ زموږ سره دا پروګرام دی چې رایټ ا پروګرام ټو فایند د میکزیمم نمبرز فرام ان ارے بای یوزینګ د فنکشن چې فنکشن تاسو یوز کړئ په ارے چې کوم میکزیمم نمبر دی مطلب کوم غټه انچ سره هغه پکې موږ ته څه کوي پرنټ کړي ګوره زموږ سره پروګرام یو پارټ دا دی او بل ما ګوره تاسو کتی شئ نیکسټ زموږ سره دا دی صحیح ده دې نه تاسو داسې سکرین شاټ راوړئ کار څه تاسو کوئ صحیح هغه ستاسو خپله مرضي ده بیا نیکسټ تھرډ زموږ سره پروګرام دی چې رایټ ا پروګرام ټو سارټ ان ارے ان اسینډینګ order by using function مطلب تاسو کوي تاسو پروګرام رائټ کوي چې هغه سره ارے کې چې کوم الیمنټس دي هغه سره په اسینډینګ order کې سارټ کی صحیح ده نو هغه سره غیر بار فنکشن ولیکي نو فنکشن سره چې کوم دی هغه سره د پروګرامینګ صحیح دا پروګرام دی by using function مطلب د فنکشن مدد سره صحیح ده نو سره پروګرام پس پارت دا دی او نیکسټ به سمره لګ پروګرام نور باقی دی هغه دا صحیح ده نو دا درې وړ پروګرام تاسو سره کوي دا تاسو په باندې ایکسپیرینس وکړئ تاسو ولیکئ رن کړئ او بیا زما سره د ریګارډینګ چې کوم خپل دغه تاسو هم سره شیر کړئ سره تھینکس فار واچینګ